حدیث کی راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی الله با آدم علیه السلام ته وی چې یا آدم ای آدم دا به تر قیامت په ورځ وی نو آدم علیه السلام به الله ته وی چې لبیک وسعدیک والخیر فی یدیک یا الله زه حاضر یم تاسو څه وایئ اخرج بعث النار هغه کسان راوباسي جهنم ته به شي آدم علیه السلام ته به الله وی هغه کسان د دې خلکو نه جدا که چې کوم به جهنم ته ځي په دې قرآن کې آیت دی تاسو به ویلی او ترجمه به یې ته هم معلوموي خو د دې سره به ودرېږي مؤمن هغه دا آیت دی وامتازوا اليوم أيها المجرمون الله به وایي چې ای مجرمانو تاسو جدا شئ خلق به دوه دغه کې تقسیم شي تاسو دا سوچ کړئ چې توبه کوو کې دې دې چې ته سوچ کړی دی کله چې الله واځو کې وامتازوا اليوم أيها المجرمون اے مجرمانو تاسو جدا شئ د دې جنتیانو نه پرېږدئ جنتیان جدا ولاړي تاسو ته سوچ کړئ چې توبه کوو کې د مجرمانو کې به که د جنتیانو کې به نو الله سبحانه وتعالى بآدم عليه السلام ته اخرج بعث النار راور ولا روبس ويا آدم عليه السلام بوتيجي وما بعث النار يا لا سوق ما تثبت سوق دي سمره دي او دي خبري تغوت كده او کو بدی دي مزړه ویخ نشو نو بیا به تاسو موږ لاسنیو او تاسو سره به شریک شو بده غم کې چې زړه دې مړ شي وی کړي چې آدم علیه السلام وی چې الله سوق دي نو الله به ورته وایي چې آدمه که هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته بوځه او یو جنت ته بوځه د هر زرو کسانو نه یو کم زر جهنم ته او یو جنت ته رسول الله سوي فذاك حين يشيب الصغير چې کله دا اعلان وشي ماشوم به بوډا شي एकदम به یې وخت تک سپین شي چې الله دا کومه سخته ده او الله په قرآن کې ویلي یوم یجعل الولدان شیبا هغه ورځ باندې به ماشومانان بوډاګان شي د هغې دوه مطلبه دي یو خو دې سختې د لاسه بوډاګان شي دا خلک چې وایي زه ګوره ځوان یم خو دا ویښته راله څه سپین کړي دي غمونو سپین کړي سختو سپین کړي دې سختې سره به ویښته نه سپینېږي دویمه د دې د لاسه چې دا ورځ دومره اوږده ده چې کله دا کس را پاسېدو د قبر نه ماشوم او چې دا ورځ ختمېده نو څه دې جوړ شي بوډا شي 50,000 کاله به خپل رب ته ولاړ نه به خوراکي نه به څښاکي او دا نور به د یو میل په فاصله کې رسول صلی الله علیه وسلم وویل د یو میل په فاصله کې او خلک به په خولو کې ډوبي د اعمالو مطابق څوک د ګیټو پورې څوک د زنګنانو پورې څوک د نامه پورې څوک د سینې پورې څوک د خولې پورې او بعض مبارک رسول صلی الله علیه وسلم ومنهم من يلجمه العرق الجامه او بعض په دې خولو کې بالکل ډوب پراته او مؤمنان او چې خلک په کوم ځای کې د عرش په سوري کې ولاړې الله اکبر رسول صلی الله علیه وسلم وایي چې دا خلک 50,000 کاله ولاړې نو تنګ بشي دوی به مشوره وکړي چېرې د الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي ولې الله سره څوک خبرې کولی شي يوم يقوم الروح والملائكة صفا الله په هغه ورځ باندې جبريل عليه السلام او ملائکه په صفونه کې ولاړ دي راکوشي لا يتكلمون خبرې باندې شي کوله چې جبريل عليه السلام خبرې نشي کوله ته وګورئ الله سره دیو مشورو کې چې الله ته ویل غواړي چې حساب شروع کړي بس بعض روایتونو کې راځي وایي دا بعض به پکې وایي که جهنم ته ځو چې جهنم ته لاړ شو خو دې سختي نه بچ شو جهنم سخته به د کم ښکاري 50,000 کاله ودرېده څه معمولي خبره دوی وایي چې سید آدم علیه السلام په وجود د انسانانو پلار دی او الله په خپلو لاسونو پیدا کړی آدم علیه السلام په سبا شي چې یا آدم ته د انسانانو پلار یې الله په خپلو لاسونو پیدا کړی ملائکو ته سجده لګولې ده اما ترى الى ما نحن فيه دې سختې ته نه ګورې موږ چې پکې یو هغه به ته یې څه وکړو وی الله ته ووایه چې حساب شروع کړي هغه به وایي چې
نفسي نفسي آدم علیہ السلام به وایي زما خو د خپل ځان سره کم زما رب خو نن دومره غوسه دی چې مخکې نه چې د دومره غوسه شوی دی او نه به دومره غوسه شي نن الله ډېر قهر نو موږ ته څه طریقه وښایو لاړ شي په نوح علیه السلام پسې د اولنی پیغمبر الله رالیږلی دوی به نوح علیه السلام پسې ورشي هته به دغه خبره وکړي ته دې سختې ته وګوره هغه به ورته نفسي نفسي زه خو د خپل ځان سوچ وړی یم غم وړی یم زما رب نن ډېر غوسه دی سره خبرې نشم کولی نو یې څه تاسو لاړ شئ په دغه پسې په ابراهیم علیه السلام پسې واتخذ الله ابراهیم خلیلا الله ملګری دی ګوره خاص په ده پسې ورشي هغه پسې به راشي چې ته ګوره د الله ملګری ته دې سختې ته وګوره هغه به وایي نفسي نفسي د الله هغه ملګری به دا وایي هغه سړی به دا خبره کوي چې بار بار په قرآن کې الله ویلي دی ابراهیم علیه السلام ګوره ډېر کلک مسلمان وګورئ الله وایي ښه ډېر کلک موحد او زما سره ډېر ښه تعلق و دغه سړی به هم دا خبره کوي نو ته موږ ته څه طریقه وښایو موسی علیه السلام پسې لاړ شي وکلم الله موسی تکلیما موسی پسې لاړ شي موسی علیه السلام به د الله سره خبرې کولې نو دو سره په دنیا کې خبرې کړي نه کېدی شي چې اوس هم هغه شان خبرې ورسره وکړي موسی علیه السلام پسې به ورشي ورته تاسو به الله خبرې کړي ته الله ته ووایه وایي نه نن زما رب ډېر خفه دی قهر دی زه نن د هغه سره خبرې نشم کولی کوم سړي چې په کوی تور باندې د رب العالمین سره خبرې کړي او په مخه به تو خبروله هغه هم خبرې نشي کولی په ورځ ښه نو څه طریقه عیسی علیه السلام پسې لاړ شي عیسی علیه السلام هغه بغیر پلار نه چې پیدا دی په هغه پسې لاړ شي دا ډېر اوچت انسان دی او پسې ورشي هلته به وایي چې ګوره ته دې سختې ته وګوره او زه خبرې نشم کولی الله قهر دی نو یې موږ ته څه طریقه وښایه که نه وایي طریقه دا ده چې محمد بن عبدالله صلی الله علیه وسلم الله اکبر زمونږ امام زمونږ قائد زمونږ مشر زمونږ د سترګو یخوالی زمونږ سردار زمونږ د زړه سر زمونږ وینه چې به قربان ده زمونږ مال به قربان دی زمونږ بچي به قربان دی وایي په هغه پسې ورشئ هغه له الله تېر شوي او راتلونکي خطاګانې ټولې بخوي غوره انسان دی وایي دی رسول زمونږ په ما پسې به خلک راشي او ما ته به وایي چې ته دې سختې ته وګوره نو څه وایي ته الله ته ووایه وایي زه به ورته چې انا لها زه به ووایم زه به الله ته ووایم وایي زه به په سجده باندې پرېوځم په یو اوږده سجده باندې ډېره اوږده سجده به وي د حد نه زیاته اوږده سجده او د الله صفتونه او حمدونه او ثناګانې به ویم چې الله ماله اجازت راکړي ګورې هم بغیر اجازته خبرې نشي کولی ګورې رسول صلی الله علیه وسلم اگر که اوچت انسان دی بغیر اجازته خبرې نشي کولی وایي زه به په دې سجده پروت یم او الله به وایي چې یا محمد ای محمد صلی الله علیه وسلم ارفع راسک سر اوچت که سل تعطى څه وغواړه که څه غواړې مونږ به درې درکړو که شفاعت کوې نو مونږ به یې قبول کړو څه چلې رسول الله به ورته یا الله دا خلک وایي چې حساب کتاب شروع کړه الله به ورته ښه حساب کتاب غواړي او یا الله دوی حساب کتاب غواړي نو بیا واوره وجاء ربك والملك صفا صفا په ورځ باندې به رب العالمین په خپله راځي به حساب کتاب له خلک به دقې شان ولاړي رب العالمین به راشي ملایک به ورسره راشي په صفونو کې به ولاړ وجاء ربک په عرش باندې چې کوم رب دی دی به په هغه ورځ تا سره حساب کتاب کوي ګورئ زه د قرآن تلاوت چې کله کوم دې آیت سره ډېر ودرېږم او زم چې تاسو به هم دې آیت به تاسو ډېر ودرولي کوم آیت سنفرغ لكم أيها الثقلان الله وی اے انسانانو اے پیریانو زه به تاسو ته فارغه شم لږ صبر وکړئ زه به تاسو سره کتاب وکړم دا آیت انسان ډېر وویری رب العالمین به راشي رسول الله صلی الله علیه وسلم وی په دې انسانانو باندې چې په دغه ورځ کومه سختي د هغې تپوس مه کوئ چې رب العالمین راشي او یو یو سړي ته به اواز کېږي د هغه په نوم باندې د هغه د پلار په نوم باندې چې راځه الله دې غواړي فلان ابن فلان پلانې د پلاني زوی
را دي شي الله وایي چې را دي شي نمبر د هغه دی الله اکبر ستا نوم به پکې راځي ګورې فلانې د فلاني زوی رب العالمین وایي چې را دي شي زه د یو څو تپوسونه کوم د چې زما د دین نه ځان لرې کړی و د چې د دین نه منو دینداري په ځان کې نه راوسته الله ته رجوع نه کوله رایې ولوي په روایتونو کې راځي چې په دغه ورځ خو به د زناور هم ولاړې که نه واذا الوحوش حشرت زناور به هم ولاړې دا زناور به د انسانانو نشاتې وایي دا زناور به سرونه دي چې اوچتۍ لګوي چې د انسانانو سره به ګوره نن څه کي زناور سرونه به اوچتۍ لګوي چې نن خو به د انسانانو باندې غټه سخته ده کله چې دې سړي ته اواز وشي او هر سړی به بره ګوري او وایي به چې دغه زما نمبر دی او دغه زما نمبر دی رب العالمین ته به مخامخ شي چې کله رب العالمین ته مخامخ شي رسول صلی الله علیه وسلم وایي د قیامت په ورځ به هر سړی د خپل رب سره خبرې کوي او رب ورسره خبرې کوي او لیس بینه و بین ربه ترجمان په منځ کې به ترجمان هم نه ګورئ ډایرکټ به ته د خپل رب سره خبرې کوي تپوس به نه کوي ولې دې داسې کړي دي ولې دې نه دي کړي موږ ته خو دا پته ده که نه چې مرګ شتي منئ که نه منئ مرګ شتي که نه د مرګ نه بعد قبر شتي شتي بیا راپاڅېده شتي که نه شتي شتي بیا سوال شتي که نه شتي شتي چې سوال شتي نو جواب یې تا سره شتي دا د سوچ خبره ده دا ټول هر څه خو موږ منو د سواله پورې خو راغلو سوال شتي نو چې شتي تا سره جواب شتي جواب ما سره نشتی چې نشتی بیا هم دغه شان ناسي الله به ورته په دې خوله باندې مهر ولګوي او د دې بدن ته به الله څه وایي خبرې کوه ځکه الله وایي په سورة یاسین کې اليوم نختم على افواههم نن به موږ مهر ولګو د دوی په خولو باندې وتكلمنا أيديهم او دا لاسونه به خپله خبرې کوي وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون او د خپې به خبرې کوي ته که خبرې نه کوې مه کوه په دې سترګو باندې ته په دې موبایل کې که څه غلط ګورې دا سترګې په خپله رب العالمین ته وایي دا ژبه به لګیایي دا لاسونه به خبرې کوي دا خپې به دې خبرې کوي رسول صلی الله علیه وسلم وایي دا انسان به اریان شي او د خپلو اندامونو ته به وایي چې تباه شئ ستاسو دپاره خو ما الله ته ووایي چې ما نه دي کړي چې تاسو د جهنم نه بچ شئ تاسو به ومنئ ګواهي ورکړه هغه به ورته وایي چې انطقنا الله موږ ته خو الله ویلي چې جواب خبرې وکړو الله چې چاته ووایي نو بیا خو موږ د هغه حکم نافرماني نشو کولی ښه تله به ولګي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة تله به لګي په دې تله کې بد اعمال او نیک اعمال دا به تللی کېږي چې کومه زورور وشواقه طرف ته به ځي ګوره د رب العالمین ډېر رحم ته وګوره ته ډېر رحیم بادشاه دی که داسې ویلی وي چې چا هم ګناه کړي جهنم ته به ځي داسې نه دي ویلي وایي که نیکیانې بې زورورې شوې اګر که بدیانې شتي دی به جنت ته ځي بیا دغه پرېږده زما د رب دې رحم ته ګوره که نه وایي چې نیکیانې او بدیانې یو ځای شي بیا هم جهنم ته نه ځي داسې مهربانه باچا دی داسې مهربانه باچا دی ختلې به ولګي د هغې نه بعد به پول سیرات ولګي الله اکبر سخته مرحله هغه پول د ویښته نه زیات نری او د تورې نه زیات تیره په دې باندې به هر سړی تېرېږي هر انسان به دې تېرېږي او لاندې دې څه دي لاندې جهنم دی په دې باندې د اعمالو مطابق خلک تېرېږي د اعمالو مطابق څوک د سیلۍ په شان څوک د اسمان د برېښنا په شان څوک د سترګې رب په اندازه کې څوک لکه په اس چې سوري څوک لکه په اوښ چې سوري څوک لکه پیاده چې رواني څوک لکه په خپاړو چې رواني او څوک به پکې کله ولېږي او بیا به راپاسي بیا به ولېږي بیا به راپاسي خو جنت ته به ورسي او څوک به پکې ولېږي چې وبه ولېږي وبه ولېږي بلکل ختم به شي او رسول صلی الله علیه وسلم به د پولې سیرت په هغه غاړه ولاړ وي دا دعا به کوي اللهم سلم سلم یا الله سلامتیا سلامتیا غټه ورځ ده خلک به په دې رواني ولېږي به لاندې دنیا خلک ته به پکې ګوره څنګه او دا راته ووایم ګورئ د جنت بله لار نشته په دغه جهنم له پاسه به تېرېږي
په جهنم له پاسه تېرېده زور نه غواړي، په جهنم له پاسه تېرېده مال نه غواړي. ګورې په جهنم له پاسه تېرېده عمل غواړي، ایمان غواړي، تقوا غواړي. الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ د سختې موږ ته اسانه کړي. او الله سبحانه وتعالی دې په دغه ورځ زموږ حشر زموږ د خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره وکړي. او الله دې په آخرت کې زموږ ځای چې دی جنت وګرځي، او په جنت کې دی الله موږ څنګه چې په دې مبارک جومات کې یو ځای کړي وو، دغه شان دی الله موږ د خپل پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره یو ځای کړي.